سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. شپږدېرشم څپرکی څه ډول په خپل هویت پوه شوم. هغه بوډۍ چې پر دې ورځ د ژړېدا لپاره راغله مهو نفر نومېده. ما چې کله مخ ته وکتل پوه شوم چې له سړیو سره دلچسپي لري. د هغې د نوم له دویمې برخې مهو نفر څخه څرګنده وه چې پخوا ښکلې وه. دا چې راغله ژړا او ساندې پیل کړې. زه لاړم، یو منګی شراب مې راوړل، یو جام شراب مې هم ورکړل او ورته ومې ویل مهو نفر دا وڅښه چې ګټه درته کوي. هغې چې شراب وڅښل بیا یې ونه ژړل او د دې لپاره چې له هغې خبرې وباسم نو د دې د پخوانۍ ښکلا په هکله مې خبرې پیل کړې. ومې پوښتل آیا دا سمه خبره ده چې د فرعون په ټولو ښځو کې یوازې تیي د هغه لپاره زوی وزېږوه او نورو ټولو لوڼې زېږولې؟ مهو نفر ماته په وحشت سره وکتل او په اشاره یې راته کړه چې چوپ شه. هغه له دې امله ډارېده چې مړی به زما پوښتنې او د هغې ځوابونه واوري. د دې لپاره چې له هغې خبرې وباسم د هغې د پخواني پرتم او ښکلا په هکله مې نورې خبرې هم وکړې او ورته ومې ویل مهو نفر ته اوس هم ښکلي او ستا سترګې د ځوانو نجونو په شان دي. که ته او یوه ځوانه نجلۍ د یو سړي په مخ کې ودرېږئ هغه سړی به له ځوانې ښځې تیر شي او لیواله به وي چې له تا سره ساتیري وکړي. ښځې چې څومره زړې او بوډۍ شي په دغو خبرو باور کوي، ان که په دې هم پوه شي چې پر هغې ملنډې وهل کېږي، ځکه چې په خپل روح کې دې ته چمتو وي چې پر دغو خبرو باور وکړي. له همدې امله مهو نفر له ما سره ملګرې شوه. کله چې د تیي جنازه د مومیایي کولو لپاره د مرګ کور ته یوړه نو بوډۍ ښځې ما ته بلنه راکړه چې د هغې کوټې ته ورشم او شراب ورسره وڅښم. له دې کبله چې ما غوښتل له هغې څخه معلومات راغونډ کړم نو د هغې بلنه مې ومنله. کوټې ته یې ورغلم، لږ شراب مې ورسره وڅښل، خو هغه مې هڅوله چې نور هم وڅښي. کله چې نشه شوه ویې ویل تیي د نارینهو په انتخاب کې عجیبه سلیقه درلوده، ځکه له دې سره چې د مصر ټول خلک ښکلي اندامونه، نازک او غنم رنګ پوستونه لري، د بدنه یې خوندور بوی ځي، خو دې بیا هم ترې کرکه کوله. نوموړي به د مصري خلکو پر ځای مضبوط تورپوستي د ساتیري لپاره انتخابول او ویل به یې د هغوی د بدن له تیز بوی او د ساتیري پر مهال د هغوی له تاوتریخوالي څخه خوند اخلي. کله چې بوډۍ دغه خبرې کولې ما ته رانږدې شوه، زما ولي او ټټر یې بوی کړل، خو ما له ځانه لرې کړه. ومې ویل اورېدلې مې دي چې تیي یوه تکړه اوبدونکې وه، ښکلې ټوکرۍ یې اوبدلې. آیا تا نه دي اورېدلي چې هغه کله د شپې مهال دغه ټوکرۍ په سیند کې خوشې کړي؟ په سیند کې خوشې کړي وي؟ بوډۍ وویل له دې کبله چې تیي مړه شوې زه له خطره خلاصه یم او تا ته ویلی شم چې د پخواني فرعون په ژوند 3 نوي زیږېدلي ماشومان د تیي په وسیله په ټوکریو کې کېښودل شول او ټوکرۍ په نیل سیند کې خوشې کړې. تیي باور درلود کله چې څوک دغه ټوکرۍ وګوري فکر کوي چې نوی زیږېدلی د بېوزلو د کورنۍ دی او له دې کبله چې د ماشوم مور و پلار د هغه د ساتلو توان نه درلود نو هغه یې په ټوکرۍ کې اچولی او په نیل سیند کې خوشی کړی دی. په دې وخت کې تیي د فرعون د ښځو نوي زیږېدلي ماشومان له هغوی څخه پټول، په ټوکرۍ کې اچول او په نیل کې به یې خوشي کول. د هغه وخت چې لا تیي د خدایانو له ویرې هلکان نه وژل، ځکه ډارېده چې د نوي زیږېدلي ماشوم په وینو یې لاس ککړ نه شي. خو تر هغه وروسته چې عامې تیي ته ورزده کړل چې څنګه له زهرو کار واخلي نو هغې به هغه هلکان چې د پخواني فرعون ښځو زیږول په زهرو وژل. خو کله چې د میتاني د پاچا لور او د فرعون ښځې هلک وزېږاوه تیي لا له زهرو څخه د استفادې چل نه زده کړی نو هغه هلک یې هم په ټوکرۍ کې کېښود او د نیل سیند ته یې واچاوه. ما وویل مهو نفر ته پوهېږې چې زه ډېر بې تجربې یم نو زما د غولولو لپاره دغه ډول خبرې کوي، ځکه ما اورېدلي چې د میتاني د پاچا لور او د پخواني فرعون ښځې زوی نه و زېږولی. بوډۍ ښځې وویل سینوها ته بې تجربې نه یې بلکې ډېرې تجربې لري او ستا سترګې شاهدي ورکوي. کله چې وایي تجربه نه لرم دروغ وایي. که تیي ژوندی وای ما دغه راز نشو افشا کولی، خو دا چې هغه مړه شوې ده تا ته ویلی شم چې دا تیي وه چې د میتاني د پاچا لور یې پرې نه ښوده چې د مصر د ولیعهد مور شي.
ته خبر یې چې له پخوا څخه دود داسې و چې د مصر فرعونیانو د میتاني له سلطنتي کورنۍ څخه یوه ښځه ټاکله او بلې خواته همدغې پاچاهي کورنۍ غوښتل چې خپله لور د مصر پاچا ته ورکړي. دوی بنجونې په ماشومتوب کې له میتاني څخه مصر ته استولې چې د مصر په دربار کې لوی شي او فرعون وکړی شي هغوی په خپلې خوښې لوی کړي او چې لوی شوې بیا د فرعون میرمنې شي. په دې وخت کې هم د میتاني له درباره یوه نجلۍ مصر ته راغله او دلته په سلطنتي ماڼۍ کې اوسېدله چې له پیغلتوبه وروسته د اخناتون میرمن شي. خو ته به خبر یې چې هغه مړه شوه. کله چې د میتاني د پاچا لور او د پخواني فرعون میرمن چې تادو هیپا نومېده مصر ته راغله دومره وړه وه چې نانځکې یې لوبولې. پخواني پاچا له دغې نجلۍ سره څو کاله نانځکې لوبولې دي مګر لویه شوه. یې ډېره هڅه وکړه چې پخوانی فرعون دغه نجلۍ د نورو ښځو په شان خپله خور نه کړي خو د دې کار مخه یې ونه شوه نیولی. ځکه کله چې یو نارینه د یوې ښځې په څنګ کې ژوند وکړي او د دغې ښځې د بدن غړي د هغه په مخ کې وده وکړي نو له هغې سره تفریح او ساتیري کولو ته داسې تږی کیږي چې هیڅوک نشي کولی هغه له دې هیلې څخه واړوي. او که هغه سړی پوه شي چې دغه نجلۍ د هغه ښځه ده حتما به له هغې سره ساتیري وکړي. له دې وروسته چې تادوهیپا د فرعون حقیقي میرمن شوه نو امیندواره شوه. له دې وروسته تیی په خپل ټول توان سره هڅه وکړه چې د میتاني د پاچا لور دې ته وهڅوي چې خپل ماشوم وغورځوي خو په دې کار کې هم ناکامه شوه. تیی د فرعون د نورو ښځو په اړه دغه کار کاوه او هغوی یې سخت جنین ته اړ کولې. له دې کبله چې دغو میرمنو لویې کورنۍ نه درلودې نو له تیی به ویرېدلې. دوی به د هغې له ډاره خپل ماشومان سخت کول او یا دا چې موافقه به یې کوله چې تر زیږېدا وروسته که به ماشوم هلک و نو تیی به هغه وړي او پر ځای به یې یوه نجلۍ ږدي او یا به دا اوازه ګډوي چې نجلۍ یې زیږولې او هغه مړه شوې ده. خو د میتاني د پاچا لور اصل و نسب درلود، لویه کورنۍ درلود او په مصر کې یو شمېر سترو شخصیتونو چې خپل مقام او شتمني د هغې له امله بلل د دې نجلۍ ملاتړ کاوه. هیله یې کوله چې د هغې زوی پیدا شي چې د مصر ولیعهد شي. په همدې وخت کې د میتاني د پاچا لور امیندواره شوه. پر همدې مهال تیی هم امیندواره شوه خو زه پوهیږم چې د هغې زوی له فرعون څخه نه بلکې د آمي له زوزاده و. کله چې تیی پوه شو امیندواره شوې ده نو هوډ یې وکړ په هر ډول چې وي باید د میتاني د پاچا نوی زیږېدلی ماشوم له منځه یوسي. آمي چې د لمر په ښار کې اوسېده د دې کار لپاره یې طبس ته راوست او ټول نوکران یې په سرو سپینو تطمیع کړل او بیا یې وګواښل او د ځان ملګري یې کړل. کله چې د میتاني د پاچا لور زوی وزیږاوه د تیی ټول ملګري او نوکران یې په دې پلمه چې د شهزادګۍ د درد د کمولو لپاره راغلي د دې ښځې شاوخوا یې کلابنده کړه. ښځې زوی وزیږاوه خو له دې وروسته چې راپخود شوه او غوښتل یې خپل زوی وګوري یوه مړه نوې زیږېدلې نجلۍ یې وروښودله. ویل چې دا ستا بچی ده. خو زه پوهېدم چې د میتاني د شهزادګۍ بچی زوی و او هغه یې پر همدې شپه په یوې ټوکرۍ کې کېښود او په نیل کې خوشی کړ. ومې ویل مهو نفر ته له کومه ځایه خبره شوې چې تیی له دې وروسته چې د میتاني د میرمنې شهزاده پیدا شي هغه یې په ټوکرۍ کې کېښودل او په نیل کې یې خوشی کړ. بوډۍ ښځې وویل پر دې شپه زه په خپله د نیل په اوبو کې ګډه شوم او ټوکرۍ مې په اوبو کې کېښودله ځکه چې تیی امیندواره وه سیند ته نه شوه ورګډېدی. که یې ټوکرۍ په ساحل کې نږدې په اوبو کې ایښې وای نو په لوښو کې به ګیره شوې وه او لرې به نه تله. له همدې امله یې ماته وویل چې د سیند اوبو ته ورګډه شم او ټوکرۍ په داسې ځای کې کېږدم چې د اوبو له بهیر سره مخامخ شي او اوبه یې یوسي. کله چې ما دغه خبرې واورېدې داسې غوسه راغله چې راوچت شوم او د شرابو جام مې پر ځمکه وویشت او تر پښو مې لاندې کړ. محوي نفر چې زما غوسه ولیده زما لاس یې ونیو او کېنولم. بیا یې وویل ما په دې هکله بل چاته څه نه دي ویلي خو له دې کبله چې ته مې خوښ شوې تا ته مې دغه کیسه وکړه. د سلطنتي ماڼۍ په ټولو نوکرانو کې تیی یوازې په ما اعتماد درلود ځکه چې زما د تیر ژوند په رازونو خبره وه او پوهېده چې که زه ورسره خیانت وکړم ما وژلی شي. ما ولیدل هغه ټوکرۍ چې د میتاني د شهزادګۍ زوی پکې اچول شوی و تیی اوبدلی وه چې هغه ماشوم په ټوکرۍ کې کېښود ژوندی و. کله چې مې ټوکرۍ خوشې کړه او اوبو یوړه نو ډېره هیلهمنه نه ومه چې ګنې هغه ماشوم دې ژوندی پاتې شي او کوم سړی یا ښځه دې دغه ټوکرۍ له سیند څخه واخلي او هغه ماشوم دې لوی کړي ځکه چې په نیل کې تمساګانې ډېرې دي او تمساګانې دغه ډول
ماشوم ژوندی تیروي او یا غوښې خوړونکي مارغان دغه ماشوم خوري. د میتاني شهزادګۍ چې په هوش راغله ویې لیدل چې یوه مړه نجلۍ د هغې په څنګ کې اچولې ده. ساندې پیل کړې او ویې ویل دغه نجلۍ زما لور نه ده، ځکه چې د هغې د بدن د پوستکي رنګ زما د بدن د رنګ په شان نه دی او نه یې سر ماته ورته دی. هغې ښځې سمه خبره کوله، ځکه چې د میتاني شهزادګۍ د خپلې سیمې د نورو ښځو په شان روښانه رنګ درلود. سر یې وړوکی او ښکلی و او ماشوم یې هم غنم رنګ و. شهزادګۍ په چیغو چیغو وویل تیي او د هغې تور پوستو کوډګرو زما زوی د کوډو په زور بدل کړی. خو تیي ویل دغه ښځه له دې کبله لیونۍ شوې ده چې مړ ماشوم یې زیږولی دی. فرعون د تیي خبره ومنله، خو له هغې ورځې وروسته د میتاني شهزادۍ کمزورې او ناروغه شوه. داسې ښکاري چې تیي هم هغې ته زهر ورکول، ځکه ویرېدله چې بیا امیندواره نشي او بیا زوی ونه زیږوي. که څه هم تیي پخپله هم امیندواره وه، خو ویرېده چې د پخوا په څیر بیا لور ونه زیږوي. شهزادګۍ څو ځله هڅه وکړه پر همدې ناروغ بدن له ماڼۍ څخه وتښتي او لاړه شي چې خپل ماشوم پیدا کړي. له همدې امله ټولو ومنله چې د تیي خبره سمه ده او دغه ښځه لیونۍ شوې ده. شهزادګۍ څه موده ناروغه وه او وروسته مړه شوه. کله چې بوډۍ خبرې کولې ما خپلو لاسونو ته کتل او لیدل مې چې سپین دي، او له دې وروسته چې د هغې خبرې خلاصې شوې نو پوښتنه مې ترې وکړه آیا د میتاني شهزادګۍ سپین رنګه وه؟ بوډۍ وویل هو. ومې ویل مه نفر، آیا ماته دا ویلی شي چې دغه پیښه کله رامنځته شوه؟ په کوم وخت کې دې دغه ماشوم په ټوکرۍ کې کېنوه او په روبو کې دې لاهو کړ؟ بوډۍ وویل ستا په نظر آیا غوره نه ده د دې پر ځای چې په دې خبرو خپل وخت تیر کړو؟ راځه وڅښو او وخورو. ومې ویل زه غواړم پوه شم کله دغه ماشوم وزېږېد، کله مو په ټوکرۍ کې کېښود او نیل ته مو وسپاره. بوډۍ وویل دغه پیښه د ستر فرعون د پاچاهۍ پر 22 کال په مني کې هغه وخت وشوه چې نیل مست شوی و. که ته راته ووایې چې زه څنګه له دې نیټې خبره یم، زه وایم له دې امله دغه پیښه نه هیروم چې اخناتون یعنې اوسنی فرعون او د تیي زوی له دغه کاره څه موده وروسته وزېږېد. بوډۍ دومره پوډر او رنګ موښلي و چې پر مخ او شونډې د رنګ پنډوالی لیدل کېده. هغه ما ته رانږدې شو او ویې ویل سین وهه. تا وویل چې که زه او یوه ځوانه ښځه د یو نارینه په مخ کې ودرېږو نو هغه نارینه به ما د خپلې میرمنې په توګه غوره کړي. اوس وایم چې که ته وغواړې زه به ستا ښځه شم. خو زه په داسې فکرونو کې ډوب وم چې هغې ته مې ځواب ورنه کړ او د ځان په هکله مې فکر کاوه، ځکه چې که د بوډۍ خبرې سمې وي نو زه هماغه ماشوم یم چې د میتاني د شهزادګۍ له خېټې او د ستر فرعون له ملا څخه پیدا شوی یم، یعنې د خدایانو له نسله یم. سلطنتي وینه زما په رګونو کې روانه ده او د مصر د پاچاهۍ لپاره تر اخناتون ډېره وړتیا لرم، ځکه چې هم د فرعون مشر اولاد یم او هم یې په یقیني توګه زوی یم. په داسې حال کې چې اخناتون له ما وروسته زیږېدلی دی او لکه چې بوډۍ وایي د فرعون نه بلکې د عامي زوی دی او د هغه د پلار په هکله شکونه شته دي. په دې وخت کې پوه شوم چې زه ولې په ځوانۍ کې منزوي وم، ځکه چې د چا په رګونو کې چې د پاچاهۍ وینه وي هغه یوازې وي او د یو پاچا په شان به بل څوک یوازې نه وي. په دې وخت کې پوه شوم چې ولې سره او سپین راته ارزښت نه لري. علت یې دا و چې که څوک د خدایانو له نسله وي او د فرعون وینې په بدن کې بهیږي لوړ همت لري او سرو سپینو ته اهمیت نه ورکوي. بوډۍ دومره خبرې وکړې او په کوټه کې اخوا دیخوا ولاړه چې زما د فکر کولو لړۍ یې وشکوله. هغې ته متوجه شوم او د دې لپاره چې په خپلو خبرو سره زما افکار پریشانه نه کړي هغې ته مې وویل غوره ده چې یو شی وڅښو. لږ شراب مو وڅښل. بوډۍ یو ځل بیا خبرې پیل کړې او ویې ویل که ته یې ومنې نو ستا میرمن به شم. بالاخره د دې لپاره چې له ما څخه لاس پر سر شي د هغې په شرابو کې مې لږ اپیم واچول چې له دې سره ویده شوه. کله چې د تیي له ماڼۍ راووتم ګورم چې د ماڼۍ نوکرانې ما یو بل ته ورښیي او خاندي. د دوی د خندا له کبله غوسه شوم خو حیران نه شوم، ځکه چې تل ټیټ او ناپوه کسان چې په خپله پرتم او حیثیت نه لري له بخیلۍ څخه په معتبرو او مخورو کسانو پسې خاندي. دوی فکر کوي چې په دې کار سره به خپل کمی او حقارت جبران کړي. کله چې کور ته ولاړم ومې لیدل چې مرید په کور کې زما په تمه ده چې د فرعون د مور په هکله له ټولې کیسې خبره شي. کور ته چې ورننوتم زما نوکرې مودې پر خپلې خولې لاس کېښود او د هغو کسانو په شان چې ناڅاپه حیرانه شوي وي په اشارې سره یې مرید ته زما سترګې وروښودلې. مرید هم چې زه ولیدم حیرانه شو او زما نوکرې ورته وویل اوس به زما دا خبره مني چې ویل مې ټول سړي یو شان دي او په هیڅ سړي اعتماد نشي کولی.
ما وویل نن زما تر ټولو ستومانه کوونکې او بده ورځ وه. له دې ورځې وروسته استراحت کولو ته اړتیا لرم، نو په دې خبرې بحث نشم کولی چې موتی د نارینهو په هکله وکړه. ناڅاپه د مرید مخ تک شین شو، منډه یې کړه او د سپینو زرو هنداره یې راکړه او نارې یې کړې: سینوهه، زه تا ته نه وایم چې له نورو ښځو سره له ساتیري لاس واخله، ځکه هغه ښځه چې کوم سړي ته دغه ډول سپارښتنه کوي کمقله ده. ځکه کله چې یو نارینه د دې فرصت او امکانات ولري چې له یوې ځوانې او ښکلې ښځې سره تفریح وکړي، نو ناممکنه ده چې ځان له دې خوشحالۍ څخه محروم کړي. خو له نورو ښځو سره داسې تفریح وکړه چې زه پرې خبره نشم او روح مې داغي نشي. ته چې وایې نن ستا د عمر ستومانه کوونکې ورځ وه، خپلې څېرې ته یو ځل وګوره چې پوه شې ستا د درواغو نښه څنګه ستا په څېرې کې له ورایه ښکاري. کله چې ما د سپینو زرو په هنداره کې خپل مخ ولید، زه هم د ښځو غوندې حیران شوم، ځکه ومې لیدل چې مخ مې داسې سور شوی ته به وایې انځورګر رنګ کړی دی. د مخ ښي او کیڼ لوري پر زنې او غاړې مې د بې حیا بوډۍ یعنې محونفر د شونډو نښې په ارغواني رنګ له ورایه ښکارېدې. له دې کبله چې هغې ښځې زما پر مخ پورې خپل مخ موښلی و، داسې ښکارېدل چې یو رنګمال په ګچ او رنګونو زما مخ سور او سپین کړی دی. ومې غوښتل د سپینو زرو هنداره لرې کړم، خو مرید مې هنداره له لاسه واخیسته او زما مخ ته یې ونیوله چې له هغې سره د بېوفایي ښکاره نښه وګورم. کله چې مې مخ ووینځه او پاک شو، مرید ته مې وویل: فکر کوم تا لویه تېروتنه کړې ده، ځکه چې خیال کوې ما له هغې ښځې سره ساعت تېر کړی دی، نو باید توضیح درکړم. مرید وویل: زه توضیح ورکولو ته اړتیا نه لرم، او تا چې له ما سره بېوفایي کړې، نه غواړم چې په دروغو سره خپله خوله چټله کړې. په دې ډول مسلو کې هیڅ شک نه پیدا کېږي، ځکه چې ستا د مخ رنګونه دا ښیي چې تا له نورو ښځو او احتمالاً د فرعون د مور په ماڼۍ کې له ښځو سره ساعت تېر کړی دی. زه په دې خواشین یم چې تا داسې هیره کړې وم چې په یاد دې نه و زه په کور کې ستا د راتلو په تمه یم، ګنې مخ به دې وینځلی و. بله دا چې تا ښایي له دې امله مخ نه وي وینځلی چې زه د فرعون د مور په ماڼۍ کې له ښځو سره ستا د ساعت تېرۍ نښې وګورم او په دې پوه شم چې ښځې تا ته دومره لیواله وي چې کله دې وګوري بې واکه شي او بې له ځنډه ستا په غېږ کې ځان اچوي. یا دا مس شوی یې چې هیره شوې دې ده چې د فرعون د مور په ماڼۍ کې له ښځو سره له ساعت تېرۍ وروسته خپل مخ ووینځې. په داسې حال کې چې مرید رټلم، زما نوکرې داسې اوښکې تویولې چې ته وا کومې ښځې ته د خپل میړه خیانت ور معلوم شوی وي او ټولو نارینهو ته یې ښېراوې کولې. زه پوه شوم چې د مرید قانع کول او آرامول له خپله ځانه د محونفر تر لرې کولو سخت کار دی، ځکه چې ما په شرابو کې د اپیمو په اچولو سره محونفر ویده کړه او مرید مې نشو آرامولی. بالاخره مې هغې ته وویل: مرید، ته له یوې مودې راهیسې ما پېژنې او زموږ ملګرتیا له هغه وخته پیل شوه چې لا د افق ښار ته نه وم تللی. کله چې له هغه ځایه طبس ته ستون شوم، تا ته راغلم او دغه اوږده ملګرتیا باید پر ما ستا له اعتماد سره یو ځای وي، ځکه کله چې یوې میرمنې له اوږدې ملګرتیا او مینې څخه یو نارینه نه وي پېژندلی، نو بیا به یې هېڅکله ونه پېژني. خو دا چې زما مخ په سور رنګ سور شوی دی، علت یې زما په یو ستر راز کې دی، او که دغه راز یوازې زما په اړه وای، اوس به مې درته افشا کړی و، خو دغه راز په سلطنتي ماڼۍ پورې هم اړوند دی، نو باید افشا نشي او غوره دا ده چې ته له دې رازه خبره نشي. مرید زما په ځواب کې د غومبسې د لشې په شان په سرې او تیزې ژبې وویل: سینوهه، زه منم چې ته یو پوه سړی، او کله چې پوه سړی له یوې یا څو میرمنو سره تفریح وکوي، باید د هغوی راز وساتي، ځکه ډېرې ښځې کله چې یو نوی سړی په غېږ کې نیسي، نه غواړي چې نوره پوه شي چې هغوی نوی عشوق پیدا کړی دی. د ځوانو ښکلو میرمنو د رازونو ساتل د ځوانمردۍ او امانتدارۍ نښه ده. ما فکر کوو چې ستا د روح په ژورو پوه شوی یم، خو اوس پوهیږم چې ډېره لویه تېروتنه مې کړې او ستا په روح کې ډېر دالانونه او کونجونه شته چې تیاره دي او څوک پرې نه پوهیږي چې په هغو کې څه دي. خوشحاله په دې یم چې تا له ما سره منګی نه دی مات کړی او خپله ازادي مې له لاسه نه ده ورکړې. زه ډېره ساده وم چې ویل به مې پر تا له ما پرته کومه بله ښځه ګرانه نه ده. ما باور کوه او حتما دې د فرعون د مور په ماڼۍ کې همدا خبرې د نورو ښځو په غوږونو کې هم زمزمه کړي دي. ما غوښتل مرید دلاسا کړم چې په دې ډول د هغې خفګان کم کړم، خو هغې نارې کړې: ما ته مه رانږدې کېږه، ځکه چې ته نن داسې ستړی شوی چې باید 24 ساعته ویده شي، او تر هغه وخته چې د تې د ماڼۍ ځوانې ښځې وي، زه درته ارزښت نه لرم. د هغې خبره د هغو غشو په شان چې په دارالحیات کې د جراحۍ لپاره کارول کېږي زما په زړه کې ننوتله.
له دې وروسته چې مرید هر څه چې غوښتل وویل، زما زړه یې زخمي کړ او له کوره ولاړه. که د فرعون د مور په کور کې د هغې ورځې له خبرو اندېښمن نه وای، نو د مرید تر خبرو د هغې په تګ ډېر خفه کېدم. خو له دې کبله چې ټول فکر مې هغو خبرو ته متوجه و چې په دې ورځ مې اورېدلې وې، نو کله چې مرید وغوښتل ولاړه شي، ما د هغې مخه ونه نیوله او باوري یم چې هغه به هم له دې امله حیرانه شوې وي. پر دې شپه خوب نه راته. ټوله شپه مې پر هغو شیانو فکر کوو چې د فرعون د مور په ماڼۍ کې مې اورېدلې ول. تر هغه چې د شرابو نشه مې په سر کې وه، د دې پیښې حیرانوونکی اړخ راته مهم نه و. خو کله چې مې نشه له سره والوته، په داسې حال کې چې د اوبو د ترازو څاڅکو یا نه د اوبو ساعت ته مې غوږ نیولی، د فکرونو پر سمندر لاهو شوم. ځان راته غمجن او اندېښمن ښکاره شو. له ځان سره مې وویل، سینوهه، ته په یوې محرومې پرګنې او نړۍ کې پیدا شوې او په لومړیو شیبو کې چې دې نړۍ ته د سترګې رڼې کړې، ته یې د مصر له سلطنته لرې کړې او په یوې ټوکرۍ کې د نیل سیند ته ور واچولې. بیا یوې ښځې چې د بېوزلو د ډاکټر میرمن وه، د نیل له سیند څخه راونیولې او دې کبله چې زوی یې نه درلود، ته یې خپل زوی وبللې او لوی یې کړې. ښوونځي ته یې واستولې چې لیک لوست زده کړې. له دې سره سره چې دغه ډاکټر ډېر بېوزله و، ته یې د آمون معبد ته واستولې چې په دارالحیات کې زده کړې وکړې او ډاکټر شي. خو د دې پر ځای چې دې میړه او ښځې ته انعام ورکړي، د یوې حارسې ښځې لپاره دې داسې خوار کړل چې له خپله وخته مخکې مړه شول او مړي یې بې قبره پاتې شول. بیا د مینا په نوم پر یوې ښځې مین شوې او له هغې سره کورت ته ولاړې. د کورت د خدای کور ته ورننوتې او ودې لیدل چې د کورت خدای یو لوی سمندري مار دی چې مړ شوی دی. خو مینا یې د هغه لپاره قرباني کړې وه او ودې لیدل چې د مینا مړی ساحل ته نږدې په سمندر کې پروت و او سمندري چنګښانو پرې حمله کړې ده. بیا مصر ته راستون شوې او د دوو خدایانو جنگ دې ولید. له تبسه د افق ښار ته ولاړې. بیا څو کاله هلته پاتې شوې چې د سر ویښتان دې توی شول، سر دې گنجی شو، د اندام تناسب دې له منځه ولاړ او د افق د ښار خوندورو خوړو چاغ کړې. نن له ډېرو کلونو وروسته درته معلومه شوه چې ولې منزوي او د یوازیتوب احساس دې کوه او ولې دې نه غوښتل چې د شتمنو په شان د عیش او عشرت محفلونه ولرې. تر دې چې ډېری ملګرو به دې ویل سینوهه یوازې او ګوشهګیر دی. خو دغه ټولې خبرې د خدایانو او ستورو له لورې ستا په تقدیر کې لیکل شوي وي. تا نه شوی بدلولی او باید همداسې شوي وای. خو آیا اوس دا ثابتولی شي چې ته د ستر فرعون زوی او د میتانی د شهزادګۍ له خېټې پیدا شوی؟ د دې خبرې ثابتول چې ته د نیل له سینده رانیولی سخت کار نه دی، ځکه کله چې ته لوی شوې نو ناسکه پلار دې دغه خبره تایید کړې ده او نورو کسانو چې ځینې اوس هم ژوندي دي ستا له ناسکه پلاره دغه خبره اورېدلې ده او شهادت هم ورکولی شي. خو څه ډول ثابتولی شي چې ته د ستر فرعون زوی یې؟ له هغه وخته چې د مصر بېوزله خلک عادت شوي چې خپل ماشومان نیل ته واچوي، هره شپه څو ماشومان نیل ته اچول کېږي، ځینې د تمساګانو خوراک شي او ځینې وژغورل شي. خو دغه موضوع د دې دلیل نشي کېدی چې ته د فرعون زوی یې. او په ټوکرۍ کې د مرغبازانو غوټه دا خبره نشي ثابتولی، ځکه چې دغه موضوع په مصر کې ډېره عامه شوې او ښایي د کوز مصر ډېر ټوکرۍ اوبدونکي ټوکریو ته دغه ډول غوټې ورکړي. ان ستا د بدن سپین رنګ د دې دلیل نشي کېدی چې ته د میتانی د شهزادګۍ له خېټې پیدا شوی، ځکه سوریاني او میتانی سپین رنګه میرمنې په مصر کې ډېرې دي او داسې هم نه ده چې سپین پوستې ښځې د یو کس لپاره ځانګړې شوې وي. په دغو فکرونو سره مې شپه سبا کړه او تر هغه همدا فکر را سره و چې لمر راوخوته او هوا روښانه شوه. د ورځې په روښنایي کې د دې لپاره چې د وهمونو او خیالونو پردې لرې کېږي، دا خبره نور هم راته ثابته شوه چې زه داسې دلیل نه لرم چې ثابته کړم د فرعون زوی یم او د میتانی د شهزادګۍ له خېټې پیدا شوی یم. سهار مې ځان ووینځه، کتان جامې مې واغوستې، موتی راته تروه کبان او د اوربشو اوبه راوړې. ومې لیدل چې بیا هم ژاړي او سترګې یې سرې شوي دي. له دې وروسته چې کبان مې وخوړل او د اوربشو اوبه مې وڅښلې، نو پر روان تخت کېناستم. د دارالحیات پر لور روان شوم چې ناروغان معاینه کړم. هلته څوک نه ول چې سر یې سوری کړم. بیرته راستون شوم او د آمون له پخواني معبده سره تیر شوم چې دا مهال خالي و. هلته مې ولیدل چې د معبد پر زاړه بام څو دانې چاغ چاغ کارغان ګرځي او چغې وهي. زما په مخ کې یوه توتکۍ تیره شوه او د اتون د معبد پر لور ولاړه. زه هم د دغه معبد پر لور روان شوم. خلکو د نوي خدای په معبد کې مذهبي سندرې ویلې، خو
خدای ته یې میوې، غنم او د سپاندو لوګي ډالۍ کول. ما ولیدل چې څو تنه مصریان د اتون په معبد کې دي او د سندرو د ویلو په وخت کې لاسونه پورته کوي چې اتون ولمانځي. هر چا چې لیدل تصور یې کوو چې ټول د اتون پیروان دي، خو په حقیقت کې داسې نه ول. زه پوهېدم چې طبس یو لوی ښار دی او تل یوه ډله مسافر د کشتیو په وسیله او یا د وچې له لارې دې ښار ته راځي، غواړي چې د اتون معبد وګوري او د نوي خدای د کاهنانو سیل وکړي. په داسې حال کې چې کاهنان د سندرو په ویلو بوخت ول، ما د ستنو له پاسه د مصر د فرعون اخناتون مجسمو ته کتل. لیدل مې چې سترګې له شوق او جذبې څخه ترهېدلې ښکاري او دغه مجسمې د مصر د نویو هنري اثارو یوه برخه وه. مجسمه جوړونکي په دغو مجسمو کې د هنر پخوانیو اصولو ته پام نه دی کړی، خو پخوانۍ مجسمې یعنی د اخناتون له دورې مخکې مجسمې په پخوانیو اصولو جوړې کړې وې، نو انسان په یوه نظر د هرې مجسمې خاوند پیژندلی شو. په دې کې د ستر فرعون امینوفیس مجسمې د خلکو ډیر پام ورجلباوه او هر چا چې لیده پوهېده چې خوار او بوډا شوی دی. د مصر د سلطنت تاج پر سر دروند ښکارېده او ترڅنګ یې د مصر ملکه تیی ناسته ده. د پخواني مصر د کورنۍ د غړیو په مجسمو کې د میتانی د شاهزادګۍ تادو هپا مجسمه هم لیدل کېده چې د پخواني خدای آمون لپاره د قربانۍ په حال کې ده. خو د مجسمې په څنګ کې کتیبه یا ډبرلیک کې داسې اصلاح کړی و چې د میتانی شاهزادګۍ د نوي خدای لپاره قرباني کوي. دا په داسې حال کې و چې د نوموړي شاهزادګۍ د ژوند پر مهال نوي خدای آتون لا پر مصر حکومت نه کاوه چې څوک ورته قرباني وکړي. له دې کبله چې پخوانیو مجسمه جوړونکو د لرغوني هنر د اصولو په اساس علاقه درلوده چې هره مجسمه د هغې اصلي خاوند ته ورته جوړه کړي او د میتانی د شاهزادګۍ مجسمه یې هغې ته داسې ورته جوړه کړې وه چې لیدونکی یې د اندامونو او څېرې په جزئیاتو هم پوهاوه. زه د هغې ښکلا حیران کړم او څومره چې مې ورته کتل دا راته ښه ثابتېدله چې دا له هغو ټولو ښکلو میرمنو څخه ښکلې ده چې تر دې مهاله ما لیدلې دي او آن له مینا او نفر څخه هم ښکلې ده. هر ځل چې را په زړه شي چې زه د هغې ښکلې او تاندې شاهزادګۍ زوی یم او تیی د زهرو په وسیله وژلې او یا له ډېرې غمه مړه شوې ده، روح به مې سخت غمجنېده. د هغې څېرې او اندام دومره لیواله کړم چې نه مې غوښتل سترګې ترې واړوم. کله به یوې توتکۍ زما پر سر الوت وکړه او نارې به یې کړې. دې کړکې د مور یوازیتوب او مسافري را په زړه کوله چې له میتانی څخه مصر ته راغلې وه او دلته د تیی د کینې او جنایتونو په لومه کې ګیر شوه. له دې سره به ماته ژړا راغله. کله به مې له ځان سره ویل څه ډول ممکنه ده چې زما په شان یو سړی چې سر مې گنجی شوی، بدن مې چاق شوی او مخ مې ګونځې کړي د داسې یوې ښکلې او ځوانې شاهزادګۍ زوی وي. بیا مې فکر کوو چې که مې مور ژوندی وای اوس به تر ما ډېره بوډۍ وه، ځکه چې وخت هر څوک بدلوي او له ځوانۍ څخه یې بوډاتوب ته رسوي. ما خپله مور نه ولیدلې او باور مې هم نه کاوه چې زما په مخ کې مجسمه به زما د مور وي، خو د مور فکر د هغې زیږنځای یعنې د میتانی هیواد ته متوجه کړم. ما دغه هیواد هغه وخت چې له مصره د باندې وم لیدلی و او په دې کتاب کې مې هم لیکلی دي. له دې سره د میتانی ښکلي کورونه رایاد شول. په هغه وخت کې زه نه پوهېدم چې د میتانی هیواد یو شاهزادګۍ دی زما مور وي او که په دې خبرې پوهېدی نو د میتانی هیواد منظره به بل ډول راته ښکارېده. زه تر هغو شیبو پورې د نوموړي شاهزادګۍ د مجسمې پر ننداره بوخت وم چې د آمون له معبده یې د پخواني فرعون د وخت مجسمې د اتون معبد ته راوړې وې. بیا له دې کبله چې ورځ تېرېده د تمثالکۍ د میخانې پر لور روان شوم چې هلته له مرید سره پخلا شم. خو مرید د یو عادي مشتري په سترګه راته وکتل او له دې پرته چې له ما سره خبرې وکړي خواړه او شراب یې راته راوړل. د ډوډۍ تر خوراک وروسته رانږدې شو او ویې ویل ایا نن دې خپله معشوقه ولیدله؟ ومې ویل زه له مرید پرته بله معشوقه نه لرم او نن ښځو ته نه یم تللی. له کوره چې راووتم دارالحیات ته ولاړم. بیا د اتون معبد ته ولاړم او تر ډېره وخته هلته وم. مرید د ملنډو په مسکا سره زما خبرې اورېدې او بیا یې وویل زه پوهېدم چې نن ښځو ته نه یې ورغلی ځکه چې ستا په شان سړی چې د سر ویښتان یې توی شوي او چاق شوی دی نشي کولی چې له پروني ساعتېري وروسته نن بیا له ښځو سره تفریح وکړي.
خو ستا معشوقه د خپل مین له لرېوالي داسې بېقراره شوې وه چې دلته راغله او غوښتل یې تا وویني. زه د دې خبرې په اورېدو سره هک پک پاتې شوم او ومې ویل مرید دا څه وایې؟ زما معشوقه څوک ده او څوک دلته راغلی ده؟ مرید د ملنډو مسکا وکړه او ویې ویل نن ستا معشوقه په داسې حال کې چې ځان یې د یوې پیغلې په شان سینګار کړی و دلته راغله او ما چې کله د هغې مخ ولید حیرانه شوم ځکه چې ومې لیدل مخ یې داسې سور او سپین کړی و ځکه که مې ګوتې پرې وهلې وای نو په رنګونو کې به ننوتلې وای. کله چې یوه بوډۍ او چاغه ښځه ځان سینګاروي خلک ویروي او د میخانې مشتریان یې په کتو هک پک شول. هغې چې کله ستا نوم واخیست او ته یې ونه موندلې نو دغه لیک یې ماته راکړ چې تا ته یې وسپارم. مرید یو لیک راته راکړ چې پر یو لرګي تاو شوی و. ما پاپیروس یعنی مصري کاغذ خلاص کړ په داسې حال کې چې له کرکې مې وینې په رګونو کې ایښېدلې. لیک مې ولوست او داسې پکې لیکل شوي ول د زرینې سلطنتي ماڼۍ د اوسېدونکي مهو نفر له لورې سینوهه ته زما ښکلیه خوسکیه. کله چې نن له خوبه راپاڅېدم سر مې درد کاوه خو روح مې تر سر ډېره خوږېده ځکه چې کتل مې ته زما په څنګ کې نه وې او زه ستا د عطرو خوږ وږم نه احساسوم. کاشکې زه ګوډه وای چې تل ستا په څنګ کې وای. کاشکې زه عطر وای چې ستا پر بدن پاتې کېدی شوی او کاشکې زه شراب وای چې تل ستا په خوله کې وای. سینوهه زه کوڅه په کوڅه او کور په کور په تا پسې وګرځېدم او تر هغه به نه غلی کېږم چې تا پیدا نه کړم ځکه چې جسم مې تا ته اړتیا لري او له تا پرته یوه شیبه هم ارامه نه یم. ته ولې زما کور ته نه راځې او له ما سره تفریح نه کوې؟ زه پوهېږم ته ډېر شرمناک یې او که شرمېږې نو په دې پوه شه چې د سلطنتي ماڼۍ ټول کارکوونکي اوس پوهېږي چې پر ما ګران یې او ټول غواړي چې ته ماڼۍ ته راشې چې زه ستا په لیدو خوشحاله شم. سینوهه دغه لیک چې دې ترلاسه کړ سمدستي زما لور ته راشه او که رانه شې نو زه به توتکی شم او ستا خواته به درشم. تر هغې به دې لټوم چې پیدا دې کړم. د هغه چا له لورې چې غواړي ته یې ورور شي. مهو نیفر. دغه لیک مې ولوست خو د هرې جملې له لوستلو سره یې کرکه راتله. دغې کرکې لیونه یې کړم. نه پوهېدم څه ورته ووایم. مرید ناڅاپه پاپیروس راڅخه وتښتاوه. لرګی مات کړ. پاپیروس یې وشکاوه تر پښو یې لاندې کړ او ویې ویل سینوهه که دغه ښځه ښکلې او ځوانه وای ما به ځان قانع کولی شو چې تر ما یې ښکلې او ځوانه ښځه پیدا کړې ځکه یې هغه تر ما غوره بللې ده. خو دغه ښځه دومره بدرنګې ده که بیزوګانې هم وګوري ترې ویریږي او تښتي. تا څه ډول وکړی شول له دې ښځې سره اړیکې ولري او آیا سلطنتي ماڼۍ ستا عقل له سره لرې کړ؟ دا خبره ماته د منلو وړ نه برېښي ځکه چې ته د فرعون ډاکټر یې او تل په سلطنتي ماڼۍ کې اوسېدلی او د یوې سلطنتي ماڼۍ لیدل ستا لپاره څه نوې خبره نه ده چې ځان ورک کړې. ما له ډېرې بېوسۍ او غوسې خپل د کتان جامې وشکولې او ومې ویل مرید کله چې زه په سلطنتي ماڼۍ کې وم د تیې د معالجې لپاره وغوښتل شوم خو زما ورتګ ګټه ونه کړه ځکه چې هغه د مار له زهرو مړه شوې وه. وروسته زه مجبور شوم چې د نورو معلوماتو په هیله چې زما لپاره اهمیت درلود دغې بوډۍ ته چاپلوسي وکړم. خو له بده مرغه دې ښځې هم خیال کړی چې زما چاپلوسي له مینې وه او زه ورته لیواله شوی یم. په داسې حال کې چې زه له دې ښځې څخه کرکه کوم خو پوهېږم چې هغه به مې خوښی نه کړي او په خپل لیک کې لیکلي چې د توتکۍ په څیر به په ما پسې راشي. اوس باید ته ولاړه شي او زما پارو وهونکو ته ووایي چې ډېر ژر حرکت ته چمتو شي چې له طبسه ووځم ځکه که په طبس کې پاتې شم دغه ښځه به ما پرې نږدي. زه له دې امله اندېښمن یم چې کومه ورځ له دې ښځې سره تماس پیدا نه کړم او له دغو ښځې سره تر اړیکې دا غوره بولم چې د مړیو په کور کې له مړو سره تماس ولرم. مرید د زور خندا وکړه او ویې ویل زه پوهېږم چې تا له دې ښځې څخه څه ډول معلومات غوښتل ځکه چې دغه ښځه تر ما 3 برابره بوډۍ ده او په همدې اندازه ساتیریو او تفریح په اړه ډېر معلومات لري. ته په دې پوهېږې چې له یوې ښځې سره چې په تفریح کولو کې تر ما 3 برابره زیاته تجربه لري ساتیري څومره خوند لري؟ ما وویل مرید داسې نه ده ته تېروتنه کوې. ما نه غوښتل چې له دې ښځې سره تفریح وکړم. ما له دې امله هغې ته چاپلوسي وکړه چې مجبور وم له هغې څخه معلومات ترلاسه کړم خو زه دلته دا خبرې نشم کولی ځکه دا میخانه ده. نو ښه دا ده چې راځه کور ته ولاړ شو. زه دغه راز درته وایم چې ته پوه شې له ما دغې چاغې او زړې ښځې سره د تفریح کولو هیڅ اراده نه درلوده. مرید په لیوالتیا سره زما په روان تخت کې کېناست او روان شو. کور ته چې ورسېدو هلته ما د خپلې زوکړې راز
او هغه څه چې ناسکه مور و پلار راته ویلي وو هغې ته وویل. بیا مې وویل چې څه ډول زما مور و پلار زما سپین پوسته حیرانېدل چې ولې زما پوستکی د مصر د خلکو په پرتله ډېر سپین دی. دوی به ویل چې بې له شکه ستا مور و پلار او یا یو پکې سپین پوستی ول. بیا ما له تیي سره د خپل لومړني تماس په هکله وویل چې څه ډول هغه د پوزي په اوبدلو کې د ښکاریانو غوټه کاروي. ومې ویل هغې ټوکرۍ چې زه پکې اچول شوی او په نیل کې خوشی شوی وم د ښکاریانو مرغبازانو غوټې درلودې او دې خبرې زه له فکرونو سره مخامخ کړی وم. بیا مې هغه معلومات ورته بیان کړل چې له مه و نفر مې اورېدلي ول او زیاته مې کړه. څو قوي شواهد شته چې زه له مخې د پخواني فرعون زوی یم او د میتاني د شهزادګۍ له خېټې پیدا شوی یم، خو یقین نه لرم چې د فرعون او د میتاني د شهزادګۍ زوی به یم. کله چې مرید دغه خبرې واورېدې ناڅاپه د هغې شکونه ختم شول او نور یې پر ما ملنډې ونه وهلې. نور د هغې پر شونډو باندې د ملنډو مسکا زه ونه ځورولم او په ځیرکتیا یې راته وکتل او ویل سینوهه له اولې ورځې چې د تمثالکۍ میخانې ته راغلې او ما ولیدې پوه شوم چې ته له نورو سړیو سره توپیر لري. ته مې حیاناک متفکر او منځوي سړی ولیدې او هر ځل چې مې غوښتل له تا سره منګی مات کړم او تا خپل ورور کړم پوه به شوم چې زه د دې وړتیا نه لرم چې ستا خور شم. سینوهه زه هم یو راز لرم چې په دې وروستیو ورځو کې مې څو ځله غوښتل تا ته ووایم خو اوس د خدایانو شکر ادا کوم چې د دې مخه یې ونیوله چې زه خپل راز درته ووایم ځکه هغه راز چې له خولې یې ووت بیا ډاډ نشته چې پټ پاتې شي. خو سینوهه همغه ډول چې په خپله دې وویل د دې موضوع د ثابتولو لپاره کومه وسیله نه لري او غوره دا ده چې خپل راز هیر کړي. زه به یې هم هیر کړم او داسې فکر وکړه چې دغه منظرې او پیښې دې په خوب کې کتلې دي. په تیره بیا دا چې د عمر په پای کې انسان یوازې خوب او خیال دی. ته داسې سړی یې چې ټولې دنیا ته دې سفر کړی، د بابل، هاتی، میتاني او کورت هیوادونه دې کتلي دي او د طبابت له پیله تر اوسه پورې په سلګونو ناروغان عملیات کړي یا دې سرونه ورسوري کړي دي. نو آیا له ټولو هغو منظرو څخه چې تا په سفرونو کې کتلې، له هغو ټولو معالجو څخه چې تا کړې، له خیالونو او خاطرو پرته چې له خوبونو سره یې توپیر هم نشته، بل څه په لاس کې لري؟ ومې ویل نه. مرید وویل ټول خلک په ژوند کې ستا په شان دي او د هغوی د ژوند د ټولو خاطرو او پیښو ټولګه د خوبونو د منظرو په څیر له خیالاتو سره یو شان ده. ځینې کسان د شتمنۍ د ټولولو له مخې په دې فکر کې دي چې له خپله ژونده یې ګټه اخیستې ده. دوی ټول عمر سره او سپین ټول کړي او هغه یې د کورونو او ځمکې پر اخیستو لګولي دي. دوی پر ځان ویاړي چې د ژوند ثمره یې خوب و خیال نه دی بلکې سره او سپین ځمکې، کورونه، مالونه، پټي او دوکانونه دي. 200 کاله د آمون د معبد کاهنانو همدغه کار وکړ او دومره سره سپین کورونه او پټي یو ځای کړل چې تصور یې کاوه د عمر تر پایه پورې به شتمن او بېنیازه وي. خو په یوه ورځ کې د مصر خدای بدل شو او نوي خدای امر وکړ چې د آمون د کاهنانو ټولې ځمکې، سره او سپین کورونه او دوکانونه له هغوی څخه واخیستل شي او هغوی هم ناڅاپه متوجه شول چې د کلونو محصول او ګټه یوازې خوب او خیال دی. ومې ویل مرید دا لومړی ځل دی چې له تا داسې څه اورم چې له تا څخه مې د اورېدو تمه نه کېدله. مرید وویل له دې کبله چې تر اوسه مې ته نه وې لیدلی چې د یوې لویې پیښې له کبله دلاسې ته اړتیا ولرې. تر اوسه دا اړتیا نه وه چې له تا سره داسې خبرې وکړم، خو نن پوهه شوم چې ممکن ته پر هغې موضوع ځان بدبخته کړي چې د پوهېدا له امله یې فکر کوي ستر راز دې موندلی دی. ممکنه د شپه او ورځ سر په 2 لاسونو ونیسي او غمجن شي چې ولې دا خبره نشي ثابتولی چې ته د فرعون زوی یې. له همدې امله مې دغه خبره درته وکړه چې په راتلونکي کې ځان اندېښمن نه کړې. بیا مرید خپلې شونډې زما پر لاسونو کې ښودلې او ویل سینوهه ما وبخه چې پرون او نن مې وځورولې ځکه چې زه یوه ښځه یم. کله چې یوه ښځه وګوري چې د هغې د خوښې د سړي مخ د بلې ښځې په سینګار ککړ شوی او بیا پرې هم پوه شي چې د نوموړې ښځې ورته عاشقانه لیک استولی نو خپله کینه او حسد نشي پټولی او حسادت داسې پرې برلاسي کیږي چې څرګند شیان هم د هغې له سترګو پټوي. ومې ویل مرید تا وویل چې کوم راز لري او غوښتل دې ماته یې ووایې دا کوم راز دی؟ مرید وویل ښایي داسې ورځ راشي چې هغه راز درته ووایم خو اوس یې د ویلو وخت نه دی. اوس ته باید د دغې ښځې له شره خلاص شي. کله چې دغه ډول بوډۍ او شهوتي میرمنې
د یو سړي چاپلوسي وویني فکر کوي چې دغه سړی پرې مین شوی دی. دوی چې بیا وروسته وګوري چې سړی یې په اړه بې پروا دی نو دا ورته د سړي خیانت ښکاري. یعنې فکر کوي چې لومړی سړی پرې مین شوی خو بیا یې وروسته بله ښځه موندلې او له هغه سره یې خیانت کړی دی. زه باوري یم چې که ته په طبس کې پاتې شې هغه ښځه به دې پرې نه ږدي. هر ډول چې وي تا به اړ کړي چې ورسره تفریح وکړي او تر هغه بله بده خبره دا ده چې له هغې سره منګی مات کړي. نو له دې ځایه ولاړ شه او تر تګ مخکې ورته ولیکه چې هغه ناهیلې شي. ګنې په تا پسې به درشي. ممکنه ده په بابل کې هم تا تعقیب کړي چې ستا وصال ته ورسیږي. ځکه څومره چې انسان زړیږي دوه حرصه پکې وده کوي. یو که ښځه وي له نارینه څخه د تمې حرص او که سړی وي له ښځې څخه د تمې حرص او بل د شتمنۍ د ټولولو حرص پکې زیاتیږي. دا چې ته داسې نه یې دا ځکه چې ښایي د خدایانو وینه ستا په رګونو کې روانه وي او د فرعون زوی یې نو ته یو استثنایي موجود یې. خو نور چې څومره زړیږي دغه دوه هوسونه پکې ډېریږي. متوجه شوم چې مرید د هوښیارۍ خبره کوله او که زه په طبس کې پاتې شم دغه ښځه به مې پرې نه ږدي. موتی ته مې وویل زما د سفر وسایل راوړه او یو مریی مې واستاوه چې زما پارو وهونکي له میخانو او عمومي ځایونو راوبولي. ما نه غوښتل چې مهونیفر سپکه کړم ځکه مې په پاپیروس کاغذ باندې هغې ته یو مؤدبانه لیک ولیکه چې مضمون یې په دې ډول و: د سلطنتي کوپړۍ سوره کوونکي سینوهه له لوري په طبس کې د سلطنتي زرین باغ اوسیدونکي مهونیفر ته. مهونیفر ډېر خواشینی یم چې پر هغې ورځ زما څرګندونې د دې سبب شوی چې ته زما د احساساتو په اړه تېروتنه وکړې او تصور وکړې چې زه باید بیا له تا سره وګورم. په داسې حال کې چې له تا سره تر کتو مخکې ما خپل روح بل چاته سپارلی و او اوس که له تا سره تفریح وکړم له هغې ښځې او خپل روح سره به مې خیانت کړی وي. پر دې سربیره زه مجبوره یم چې په یوه اوږده سفر ولاړ شم او نور به دې ونه ګورم. خو په دوستانه ډول له تا څخه جلا کېږم او د دې لپاره چې یوه ډالۍ مې درکړې وي د تمسا لکۍ په نوم یو منګی مشهور شراب دراستوم چې په څښلو یې بوخته شي. مهو باید ووایم پر دې سربیره چې زما د احساساتو په اړه د تېروتنه کړې زما د جنسي قدرت په اړه هم تېروتې ځکه چې زه بوډا شوی یم، سست او ستومانه سړی یم، چاغ بدن او راوتلې خېټه لرم، سر مې ګنجی شوی دی او د عادي ښځو د رضایت سبب نشم کېدی. دا خو لا پرېږده چې ستا په شان یې راضي کړم ځکه ستا رضایت د هغه سړي کار دی چې ځوان او غښتلی وي. خوشحاله یم چې زما د بوډاتوب او کمزورتیا له امله موږ داسې کار ونه کړ چې له هغه وروسته به ترې سخت پښیمانه وه ځکه چې ته حتما له یو بوډا او کمزوري سړي څخه کرکه کوي او غوره دا ده چې موږ یو بل هیڅکله ونه ګورو. له دې وروسته چې لیک مې ولیکه مرید ته مې ورکړ چې ویل ولي او خپل نظر پرې راکړي. مرید وویل سینوهه تا په دې لیک کې د دې لپاره چې ادب ته دې پام کړی وي ځان دې بوډا معرفي کړی او ډارېږم چې دغه عجیبه ښځه د لیک د مفهوم په اړه تېروتنه وکړي او له تا لاس وانخلي. غوره دا وه چې په دې لیک کې دې بې پردې لیکلي وای له دې کبله چې هغه ډېره زړه بدرنګه او کرکجنه ده او هیڅکله یو نارینه نه چمتو کېږي چې د هغې په شان له یوې ښځې سره تفریح وکړي. نو ځکه ته له دې ښاره وتښتېدې چې د ژوند تر پایه دې سترګې پرې ونه لګېږي. ومې ویل مرید دا یوه ښځه ده او یو مؤدب کس باید یوې ښځې ته ونه وایي چې ته زړه بدرنګه یې ځکه چې ښځې ته هر ډول ښکنځل وکړي بښي خو دغه خبره که سمه هم وي نه یې بښي. له دې سره سره چې مرید د لیک له ډول او ژبې ناراضه وه ویلې چې د لیک ژبه باید زیږه وي چې هغه بوډۍ نوره هم نه هیله شي. خو بیا یې هم لیک ما ته راکړ چې سر یې بند کړم. ما لیک بند کړ او یو مري مې راوغوښت چې لیک زري سلطنتي ماڼۍ ته یوسي او مهونیفر ته یې وسپاري خو په لاره کې ځان د تمسا لکۍ میخانې ته هم ورسوي او یو منګی مشهور شراب هم له ځان سره یوسي چې لیک او شراب په یو وخت مهونیفر ته ورسیږي.